څلور نفره په دغه یو اتاق کې اوسېږي تشناب یې هم دننه ده دننه ته کوټه کې وې اخی زه یو ورځ ورته خدای شته خپله راغلم راته ویل چې دې کوټه کې ماته لړمانان او ماران راوتي دي درزونه لري دغه نه لري دا خپله 3 یتیمان لري به خپله مور ته او مشر یتیم یې څومره ده یاره مشر یتیم به 9 کالو به 9 کالو یتیم او دغه یوه کوټه دا د دوی اشپزخانه ده او پخ کړی یم کچالو دي څنګه خوند وکړي که نه کومه غوړي چې ورکړلی همداسې به د اوبو کې دا خوټ کوي د اوبو کې بیا څه چې بیا خوټ کوي دغه کچالو یې پوچ کړی دي دلته د غرونو تر سیوري لاندې داسې کورنۍ شته چې د سرپناه لپاره یې کلونه انتظار کړی یو ړنګ شوی کور یخې شپې او سترګې چې د هیلې لپاره انتظار کوي خو هیلې ژوندی دي او بدلون شونی دی کلن زخم د ګنډم ستنو ته راوړم سترغې دولره وطنه لاس پکه راوړم سترغې دولره وطنه. السلام علیکم دوستانو ستړي مه شئ انشاءالله چې ټول به جوړ روغ ویه فامیل که به هم خیرتې وي مولوي صاحب د کلي امام دی او همداسې ستاسو نوم همایون جان د کلي اوسېدونکی دی مونږ په کونړ کې یو کور ته راغلي یو چې په ټول کور کې یوازې هغه یوه کوټه ده همداسې ده نه ده دغه ده دا د اوسېدلو کوټه ده هغه بل څوک دی نو دی یوازې دغه کوټه لري د اوسېدلو لپاره دغه یو ځای دی چې تاسو معلومیږي دیګ هم دلته باندې کړی دی دغه د دیګ ځای دی او په ټول کور کې یوازې همدغه ځای دی تشناب هم د کوټه کې خپله دی تشناب هم همدلته دی کوټه کې داخل دی الله دې رحم وکړي داسې دی مولوي صاحب محترم په دې وطن کې بعضې خلک وګوري اقتصادي وضعیت او ټول شی سم برابر وي بعضې کسان د ځان لپاره یو عادي سرپناه هم نه لري حتی دا پلستر خو لا پرېږده او دا دیوال هم داسې تللی غوندې کې دی ما داسې معلومېږي دې خواته راغلی دی الله دې رحم وکړي زه یو ورځ ورته خدای شته خپله راغلم راته ویل چې دې کوټه کې ماته لړمانان او ماران راوتي دي درزونه لري دغه نه لري نو خدای شته بیا ما هم داسې زړه ونه کړو چې زه ورنوځم خو ایسته لږ ووېرېدم او څه ووتم دې کوټې مې بېرته تاسو د دې کلیوال یې مولوي صاحب محترم دې څه مشکلات لري که تاسو مشکلات راته ووایئ همدا مشکل دا دی چې د یتیمانان دي صحیح ده یتیمانان دي بلکل یتیمانان دي یا مطلب کلیوال 15 دړې دانې یا 2 دړې دانې زکات دا کومک دی به دغه خپل سات تېروي نو دغه زندګي د تاسو شرع او ظاهر مني یو پټه مسله یو کار بشکه او څومره کسان په کورنۍ کې ژوند کوي دا څومره یتیمان دي دا خپله 3 یتیمان لري به خپله مور ته او مشر یتیم یې څومره ده یاره مشر یتیم به 9 کالو به 9 کالو یتیم او دغه یوه کوټه بس الله دې رحم وکړي مولوي صاحب محترم خدای تاسو ته اجر درکړي دا ژوند په ټولو تېرېږي په چا ښه په چا بد په چا پیسهدري په چا غریبي خو ښه دا ده چې شپه سبا کېږي او ټول انسانان پکې ژوند کوي موږ به انشاءالله کوشش وکړو چې دې دپاره دلته یو کور جوړ کړو اتاقونه ورته جوړ کړو اشپزخانه ورته جوړه کړو تر څو پورې دی د ژوند دغه اولیه ضرورتونه پکې پوره شي نو هسې موږ تاسو ټول خو انسانان یو خو کله کله سړی بس ژوند دی یو پیسهدار یو غریب دا د دوی اشپزخانه ده او پخ کړی یم کچالو دي څنګه خوند وکړي که نه تر اوسه پورې پخ شوي نه دي حتی داسې فکر کوم غوړي چې ورکړلی همداسې به د اوبو کې دا خوټ کوي د اوبو کې بیا څه چې بیا خوټ کوي دغه کچالو یې پوچ کړي دي او بس الله دې په دوی باندې رحم وکړي په دغه کور کې یوه خورکۍ اوسېږي او ورسره څنګ کې 3 دنه یتیمان او یو عالم ژوند خدای خبر بس الله ته خو هر شی اسانه دی خو موږ خپل پوره کوشش وکړو چې دې دپاره یو شی برابر کړو او دی دلته دا برو د عزت ژوند ولري اصلا ماته مناسبه نه ښکارېږي چې کوم کور کوټې ته ورننوځم او د کوټې دننه تصویر ښکاره کړو خدای دې معلومیږي چې څنګه حالت دی بس الله دې په خپل وطن باندې غیبي رحم وکړي والله سبحانه وتعالی تاسو ته ډېر اجرونه درکړي چې تاسو راغلله موږ سره همکاري وکړله موږ به انشاءالله کوشش وکړو مولوي صاحب چې دې دپاره یو شی جوړ کړي الله تاسو له اجر عظیم درکړي د ورونو ټول چې تاسو دونه د یتیمانانو د غریبو د وزلو پوښتنه کوئ ورځئ او د هغې د حق یو دغه کوئ چې مطلب یو مسلمان یو غریب یو یتیم ته دغه ورسي دا یو بهترین عمل دی الله تاسو له په دې باندې اجر عظیم درکړي والله به تاسو له دې بدله درکړي او هر څوک چې په دې مسله کې همکاري کوي الله به هغې له اجر عظیم ورکړي دا د رب العالمین سره بدله ده دا د انسانانو سره نه د الله
سره ځکه د بدله به الله درکوي انسان یې نشي درکولی کوشش کاري ستاسو همکاري غواړم ورونو انشاءالله څونه وس تاسو توان کې یتیمانان دي بېوزله دي حقیقت لري دروغجنه مسله نه ده حقیقت دی پېښ شوی دی چې دغه ژوند دی او دغسې حالات دی والله پاک دی تاسو له اجر درکړي ډېره زیاته مننه او ستاسو د قدمونو الله د ایمان په تله کې ډېره زیاته مننه موږ به انشاءالله په دغه روانه هفته کې د دوی د کور کارونه شروع کړو د تاسو ټولو دوستانو څخه مو هیله دا ده چې راځئ په دې سپېڅلي کاروان کې راسره ملګري شه د ځان لپاره هر څوک ژوند کړلی شي د ځان لپاره هر څوک لوکس تخت اخیستی شي ښه کالي کړلی شي ښه کاوچ اخیستلی شي خو که موږ تاسو د ژوند یوه وړه حصه ګوښې کوو به کولی شو چې په سلګونو او په زرګونو داسې خویندو دپاره د داسې یتیمانانو دپاره کورونه جوړ کړو دا چاکونه د لرې لرې زه معلومېږي او ټول 4 نفره په دغه یوه اتاق کې اوسېږي تشناب یې هم بې دننه ده دننه ته کوټه کې وی خیر بس خبرې ډېرې زیاتې خو زړه د درد دغه شي نو دغه هر څه د سړي د ذهن نه لاړ شي که نه نو یوازې خو دا یوه کورنۍ ډېر زیاتې کورنۍ دي خو دا په دې ټولګي کې مونږ چې وکتلم دا مونږ ته ډېره مناسبه ښکاره شوه ځکه چې زه دلته اول دلته راغلم په خدای به ورکړه ما ته چې دې کوټه کې بچي وه مونږ ته به ماران لړمانان نه وو چې ما دا خبرې واورېدې نو بیا ما نور څه نه شو ویلی همداسې لاړم یو بل ورور هغه سره مې رابطه وکړله هغه هدف سترګو اوښکې راغللی او موږ خو د کلونه په دې بخښونو کې مصروف یې د دغه زړه چې ته لرې دا ډېر کم انسانان لري خدای تا غوندې ځوانان ډېر کوي انشاءالله په ګډه به د سپېڅلي وطن دپاره کار کړو دا مې در سره وعده ده چې نور کورونه به جوړوو نور کورونه به جوړوو د دوی دپاره به د ژوند دغه اولیا دا د دوی حق دی پر موږ باندې داسې نه چې دوی موږ ته ویلي دي موږ خپله راغلو دلته او ستاسو خوندې خلک دي خدای پاک نورو خدمتګر پیدا کړي چې د خاورې ته د ولس او د یتیمانانو د غریبو ته خدمت وکړي الله مو خوشحاله الله تاسو الله جنتي که ډېره زیاته مننه تاسو دواړه نه ډېره زیاته مننه بس الله دې په دې وطن باندې رحم وکړي موږ به انشاءالله د دې دپاره ټول ترتیب جوړ کړو لرګي خو په کونړ کې شته دي خدای هغه دا د دې جوش اوبو ځای دی نو اوس راځئ د ځان سره یوه دقیقه دا فکر وکړو چې ما او تا د ورځې په زرهاو افغانۍ مصرف کوو شاید زما او ستا د یوې انرژي وریډبول یا نورو شیانو مصرف د یوې کورنۍ د یوې ورځې مصرف وي که خپله لږ کمه حصه د پیسو ګوښې کړو د وطن کونډې یتیمانانو ته مهمه دا نه ده تاسو یوه خیریه ټولنې ته ورکړئ یا کوم بل چا ته مهمه دا ده چې په خپل لاس په خپل کلي کې یو غریب ګورئ ورته راویلېږه د میاشتې که تاسو 50 یورو 50 ډالر یا 2000 افغانۍ یا 1000 افغانۍ یوه یتیم ته ورکړه په ډېر لوی اجر او ثواب کې به ورسره شریک شئ او دا ژوند تېرېږي هسې نه د آخرت په ورځ الله سبحانه وتعالی رانه پوښتنه وکړي چې په دې وطن کې دومره یتیمان وو تاسو یوه ورځ پوښتنه وکړه د دغه وطن د کونډې یتیمانو غم در سره و که نه و بخصوص دا خبره مې مخاطب د هغو ځوانانو ته چې پایش و نوش و نشه و په نورو شیانو کې غم وي که نن دغه بد عمل پرېږدی توبه وباسئ الله سبحانه وتعالی ته به مو سترګې هسکې وي او همدغه پیسې راواخلئ په دې وطن کې یو کونډې یتیم او یو غریب ته ورکړه ډېر لوی کار به وکړه انشاءالله تر بیا پورې چې راځو او دا ځای ورته جوړو تر هغې وخت ته پورې خدای پامان دا مو وعده ده چې د دې دپاره به ډېر ښه کور جوړ کړو او دی به دلته ارامه ژوند پکې ولري انشاءالله تاسو هم راسره ملګري شه او د یوه سوکاله افغانستان دپاره به په ګډه کار کړو یو نوی کور یو نوی ژوند راځئ د امید برخه شئ او د دې خیر په کاروان کې له موږ سره یو ځای شئ مسکا دې پر موږ حق ده وطنداره